الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسیدلی یوسلو نهمه صفحه تا یوسلو النبيوم صفحه مویلی و كتاب العربية بين يديك الوحدة التاسعة يوبنزوسم درس يوسلو نهمه نمبر الصفحة بنزم تمرين كيو التدريب الخامس. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. خپل ملګری سره دغه محاورات تبادله کړئ لکه څنګه چې په مثال کې ده. مثال کې چې سمك ماهي، بصل پیاز و ملح او مالګه. دینه به داسې مثالونه جوړول لکه دغلته چې مثالونه جوړ شوي دي. اول دغه ماهي غواړي، بیا ورته وایي دا درواخله، که بل شی غواړي بیا ورته وایي دا غواړم. دا اشاره چې ورته کوم. اريد سمكا من فضلك، ماهي غواړم د مهربانۍ له مخې. تفضل السمك، مهرباني وکړه ماهي واخله. هل تريد شيئا آخر، ایا بل څه غواړي؟ نعم هو بصلا وملحا، پیاز او مالګه. هذا هو البصل، دا پیاز دی. وهذا هو الملح، او دا مالګه ده. اريد سمكا من فضلك، مهرباني لمخ ماهي غواړم. تفضل السمك، مهرباني وکړه ماهي واخله. هل تريد شيئا آخر، ایا بل څه غواړي؟ نعم بصلا وملحا، هو پیاز او مالګه. هذا هو البصل وهذا هو الملح، دا پیاز دی او دا مالګه ده. همدا شان دغه مثالونو کې استاد وګورئ. دجاج، بصل و طماطم. چرګ، چرګوړی به وایو. چرګ اصلا دجاج چرګې ته وایو، موږ عموما چې پخو چرګه نه وایو، چرګوړی وایو که نه. هغه ساده الفاظو کې به موږ وایو چې ښه مفهوم ترې واخیستل شي. بصل پیاز، طماطم رومیان. اريد دجاجا من فضلك، د مهربانۍ له مخې چرګوړی غواړم. تفضل الدجاج، مهرباني وکړه چرګوړی واخله. هل تريد شيئا آخر، ایا بل څه غواړي؟ نعم، اوس ګورئ دغې ته اشاره کوو. نعم هو اريد بصلا وطماطم، پیاز غواړم او رومیان غواړم. عیني مثالونه د دې په هکله هم جوړو. اريد سكرا من فضلك، تفضل السكر. هل تريد شيئا آخر؟ نعم أريد شايا وبنا. هذا هو الشاي وهذا هو البن، شاي أو كافي. لحم غوښه، خيار بادرنگ، طماطم روميان. أريد لحما من فضلك، د مهربانۍ له مخې غوښه غواړم. تفضل اللحم. هل تريد شيئا آخر، ایا بل څه غواړي؟ نعم أريد خيارا وطماطم، بادرنگ او رومیان غواړم. هذا هو الخيار وهذا هو الطماطم. قميص، ثوب، معطف. قميص، أريد قميصا من فضلك، د مهربانۍ له مخې قميص غواړم. هذا هو القميص، یا ورته ویلی سي تفضل القميص. هل تريد شيئا آخر، ایا بل څه هم غواړي؟ أريد ثوبا ومعطفا، جامې او چپن غواړم. هذا هو الثوب وهذا هو المعطف. أريد المعجم العربي، يا أريد معجما عربيا، يا أريد المعجم العربي. تفضل المعجم العربي. هل تريد شيئا آخر؟ نعم أريد دفترا وقلما، كتابچه وقلم غواړم. تفضل الدفتر والقلم، يا هذا هو الدفتر هذا هو القلم. الصحيفة، كتاب وساعة. أريد صحيفة من فضلك. تفضل الصحيفة. هل تريد شيئا آخر؟ نعم أريد كتابا وساعة. أريد كتاب القواعد، القواعد یا د ګرامر کتاب غواړم. تفضل كتاب القواعد، دا واخله د قواعد کتاب. هل تريد شيئا آخر، ایا بل څه هم غواړي؟ نعم معجما وقلما، ډکشنري او قلم.
هذا هو المعجم وهذا هو القلم. أريد كتاب القراءة. أريد كتاب القراءة. د لوست كتاب غواړم. تفضل كتاب القراءة. هل تريد شيئا آخر؟ نعم، معجما ودفترا. نو دا ترتیزه دا تمرین خلاص شو. د نن لپاره هم دومره درس بس دی. نور درس به ان شاء الله براتلونکي درس کې دغه نور تمرینات ونلتقي ان شاء الله في الدرس المقبل، والى اللقاء القادم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.